چې یا رسول الله نن د ابو بکر لنګ دا الله دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړي چې تاسو هم داسې لنګونه ووایئ. عزیزانو د عقل عالم ګوره او بیا د عمل عالم ګوره. بیا دغه ابو بکر چې څو وخت کې امیر شو د بخار نبار یو بوډای خزه اوسېده. خزه بوډای اوسېده نو حضرت عمر بتلو سار وختي او هغه بوډای لبه ا کوټه جارو کړه او داغه منګوټه به واغستو چینه ته بلاړو به ول راوړي او قجوري او ستوان دا به ورته کېخو ده به تلاړي. عمر فاروق فرمایي چې زه یو ورځ چې په خپل ټیم لاړم خپل ټیم نه لږ مخکې لاړم وختي لاړم چې وختي لاړم چې ګورم مانا سیوا یو بل سړی لګیا دی هغه بوډای لا کوټه جارو کوي. نو زه ودرېدم چې دا څوک دی چې منګوټه راواغستو او بو پسې روان شو نو چې په مخ راغی چې ګورم فیضا هو صدیق نو هغه ابو بکر صدیق. حضرت عمر وایي چې د تهجد د ټیم نه بم مخ کې ما نه مخ کې ابو بکر صدیق تلو دی بوډای ته کوټه جارو کړ. عزیزانو عقل چې کوم قومونو کې وی او فهم په کوم خلقو کې وی داغي د دولت هم دا عالمي او داغي د عمل هم دا عالمي. د پیغمبر د وفات نه وروسته دا ابو بکر صدیق چې څو وخت کې امیر شو نو سحر دنه بیعت شو چې ته د ټول عرب دنیا امیر شو او د پیغمبر جانشین بتای. مازیګری صادر پوگا چولی دی او بازار تروان. عمر فاروق په مخه ول راغی چې اینا چرته و زما دا صادر خرصومه بازار کې چې لګ بال بچ لپاره سوړ راوړم او بیا د نور خدمت کې مشغول شي. سار ته بیعت شوه ده بیعت معنا پیژنې حلف وفاداری چې په پاکستان کې ورته وایي. حلف وفاداری ستادا وزیران چې حلف وفاداری علی نو درې میاشتې مخکې نه ورته فرنش کیږي د بنگلو. هغه ورځ د پی ډبلیو ډی او سړی راته وایي پناه په خدای ده ټوله پی ډبلیو ډی د وزیرانو نه نوزګاری الادارتا گلیزرو لګاواو الادارتا فریجونو لګاواو الادارتا راډونو لګاواو الادارتا پیپونو لګاواو الادارتا قالین ات خدای په عظیم قهر ټوله میکمه دوی سره راځي. نو مالی ټیک دا کړ مونږ به دا چانه سګی لکو چې میکمه د وزیرانو په خدمت کې اخته دي نو هغه میکمه به د قوم سره خدمت کوي. اولن دا ستیر شي اوس چې باروزي دا کوارټ روډ باندې دا سیول کوارټرو طرف ته پدې سرک تاو شي. دا سرک لګو ګورئ نیمه حلال مردار کړی دی او نیمه پرېخه. سیول کوارټرو سره وګورئ مشینری ولاړه دا په نیم موړې دي نیم باندې باجری اچولې دا او نیمه موړې لامدا سي پرتی. یو کنال سرک چې په کوم حکومت کې په یو کال کې جوړیږي الله تعالی دې په داسې نظام باندې آسمانی عذاب نازل کړي. خدای دې دوی تباہ او برباد کړي. دا غلا او دا حرامیان او دا غلچکی دا ګړکپا
دا کارپوریشن چې دا پرونه مات کړو د دنیا غلا او حرامیان پکې ناس. کارپوریشن د قوم او د ملک د خدمت نامه نه ده. کارپوریشن د غلو د یو بلډینګ نامه ده چې په جی ټي روډ باندې کول هم غلا پکې دننه ناس. بلب غواړي نشتا، که بمبه غواړي نشتا، که پیپ ماشتی لس ورځې به برړېږي. پیپ لس ورځې برلار به یو په سړک به اوبه رواني، کله کونسلر پسې منډې واو، کله پیپ فټر پسې منډې واو. هلکه سټ تندر در باندې پرېوتو، جی یونین نشتا. په کارپوریشن کې یونین نشتا، نو دا علاقې خلک چندو کې او یونین بازار نوالی آپ کې ولګئی، آپ برنار بند. اتو ورځې وشوې، اتو ورځې چې زمونږ په کوڅه کې ګټر بند دی. اتو ورځې وشوې. دریاب ولاړ دی، دریاب د اوبو. که ښځې ځین پرتوګ به وباسي نو هله به پکې تېرېږي، او که سړي ځین نو پرتوګ به وباسي هله به پکې تېرېږي. نو خلک په پردو لارو، په کورونو، په دیوالونو راوړي. اتو ورځې وشوې زمونږ مالای کې روډ بند. پرون مې د کارپوریشن چیف افسر ته ټلیفون وکړو چې کارپوریشن خو په ایټم بم ولګېدو، اوس خو ته ناست دی، څنګه چل دی؟ ویلې چې بس دغه لسن درد. بیا مې ورته په کونسلر ټلیفون وکړو، درد. بیا مې ورته د چیف سیکرټري په پرایویټ سیکرټري ټلیفون وکړو. هغه ورته وویل چې دلته چیف سیکرټري ته جرګه راغلې ده او لالازار کالونی کې روډ بند دی. ویل درله درله تر ننه لا نشته، تر ننه. تو لعنت پاغه قوم چې چا دوی له ووټونه ورکړي، لعنت پاغه ملک، لعنت او توکاری توکی پاغه ملک چې د چا دا نظامی او د چا دا حالت. کارپوریشن دی او کارپوریشن دی، او د دې کارپوریشن د میر میټینګونه د چا په کور کې کیږي، میر د چا په کور کې جوړیږي. تو لعنت پاغه کور او پاغه نظام چې د چا د ملک دا کارپوریشن. چواړه غواړه نشته، ویڼه ډکی دي، منت درخواستونه زهره اله جیو بد چې بیا راو باسي د سړک په غاړه ډیری پراته دي، وی اوس سنډاګاډې نشته. او درې میاشتې پس به دا سپی قوم بیا د خلکو پسې ټوکرای کیږي، او بیا به کارپوریشن جوړیږي، او میټینګونه به د سنگ مرمر په بنگلو کې کیږي، او د میر انتخاب بکی. زای خدایم بیخ بنیاد باسا چې هغه د صدام حسین ایټم بم په مونږ راوغورځوي نو ډېر بخي، په مونږ یې راوغورځوي په دې حرامي ملک. دا د ملک وی او د سړي زامن وی، دا به داسې وي. هر سړی دیاړي پیدا کړي، هر سړی. ابو بکر صدیق خو صادر ځکه خرڅولې چې په خپل لاس وړو عالم کور ته، نو بیا به د قوم خدمت کو. دوی خزي د دوی خزي د شاملات دي، هغه خزو له چې دوی غلې ونکي، هغه امبرسرای میخي بساتی پڅ. دا سړی خزا وګوره بوره ده، دا د سور بچی او دا د سنتلاک بچی،
دا خزی چې په 300 روپۍ سر جوړی په صدر کې راشي کنه بے غیرت قوم دی ما سره صفایو کې لغوندي کدا رښتیا د ډم زامن نه ما سره د صفایو کې چې په صدر کې الته ودروم چې په بنزونو کې د چا خزی راځي او په 300 روپۍ یو خزه سر جوړی مونږ په 2 روپۍ سر کالو کړ البته دا میلوګان لکان چې دي دا د میلو سرونه چې پریخي د دې قیمت به لږ زیاتی د خزو سر په 300 روپۍ جوړي ما سره د صفایو کې کړ د داسې بے غیرته قوم دا قوم کدا د سړي زامن وي دا بنن د امریکای په غېږ کې کېناسته د صدام حسین خلاف یو صدام حسین دی چې صدر بوش ته پیزوانه چولې ده په پوزه کې په چلې نه پوهیږي کاغه خپله ګرځي را ګرځي پوهیږي چې څه چل ورسره کوم ما وې چې امام ابو حنیفه پروت ته په بغداد کې پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی پروت ته په بغداد کې امام شافعی پروت ته په بغداد کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په بغداد کې پروت ته پاغه با امریکا بمباری څنګه کوي بیا لعنت ته پاغه مسلمان قوم نه چې په امام ابو حنیفه په قبر به بمباری کیږي او زبد امریکای مرګره ما لعنت دی نه پاغه قوم بیا د پیرانی پیر صاحب په قبر به د امریکای بمونه راغورځيږي او زبد امریکای سره وګه پوګه مرګره ما دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی نن نواز شریف د اسلام په نوم په دې ملک کې ووټ ګټلې اسلامي جمهوریت اتحاد نومې پیښه د تپکار نه دي چې پیر په ګاړه بیان ورکو چې زبر شریعت مخالفت کوم چې د شریعت مخالفت سو کوي اثر فورن نیول پکار دي کنه بیا ستا وزیر اعلی جام صادق د سند په اخبار کې بیان ورکړی چې شپږو بجو نه وروسته زه بېهوشه یم د شرابو نشه کې ماله نږدې مه راځئ په ځان یې په خپله ګویي وکړه که نه تاسو چې پرون په ډریورانو شریعت اډیدن نافذ کړی دا وزیر اعلی د پنجاب څه بلا دی د سند راونیسئ او په دوره یې ووهه که اول خو شریعت پر خپل وزیر جاری که ډرایور درته مورمړی پلارمړی ښکارېدو نو 1,70,000 به ورکوي او پلانې به ورکوي هغې له تالي سټ او یو 2-3 سپي هم پیدا کړي په ټي وي باندې د هغې باسونه کول شریعت چې راځي اول به په سنډاګانو جاري کوم د چا ښځې چې امبر سری میخي اول به دوی ځوړندو دا شوقي دمان به اول ځوړندو د بډبېرې بیس کې چې هغه شپه کم کار شوی دی د لاهور او د پنډۍ ډمې پکې ګډېدې اول به دوی ځوړندول غواړي دا کم سن شروع شو د دې کال په لومبۍ شپه په پنجاب کې شراب شاټ شوي چې نوی کال شروع شو دومره شراب ستا په اسلام المؤمنین اسلام آباد کې اسکلی شوي چې بازار کې شراب نه ملاوي دا خبره مولا په اسمبلی کې وکړه دوی نه په اخبار کې راوسته او نه په ټي وي نو بي بي سي د لندن نه پې وویلې تاسو پوه شوئ نو خدای به نور که خیری خرابوي پرېږدیم نه دا اسمان ارادې تاسو ته ښې نه دي ښې نه دي درته د باطلو ملګري پاتې شوي یې او د باطل ملګرتیا کوئ ښه ورځ به نه ګورئ هر شیله به جاړئ هر شي فی الحال جاړئ نه اول خو دې بې غیرت نظام ته وګوره د انګریز په زمانه کې
د جماعت د بمبې بل انګريز معاف کړي دا ریکارډ وګورئ تاسو انګريزانو قانونو چې جماعت لا چې کومه بمبتري وي دا غینه به بل نه علي هغه خبره تر سره روانه ده د جماعت د بمبې بل نشته دا معاف کړي انګريزو 3 کاله کې کدوې کې ایمان و ایمان پکاردانو چې د جماعت د بجلی بل معاف کړي دا د جماعت لمون خیرات غواړو چرک نو خبره ده پوس پرې کړو ضروره کوټه کې یو سړی ناستو چې څوک به دننه ورغه غړپ پوزه به ته پرې هغه به داسې پوزه نیولې وروبوت بل ورتل چې خان دی لګیا دی خوشحال روان نو بل به ورنه وته غړپ هغه نه به بل به ورنه غړپ سل کسونه پوزه پرې کړو یو بل ته حل نه وي خیال دی راغی دا یو بل ته نه وي چې دننه مذهب یې غوي چې زما غوسه ده چې ټولو نه غوسه نو زویم چې په مونږ خدا حال پکار دا دی او زما د جماعت سی ډي والا دا د کارپوریشن منسټران د دې دفتر ته دا ډيري سبا سار وختي چې پرتای چې لعنت ستا په کارپوریشن او ستا د کارپوریشن په عمله باندې کم ځای چې وکنیا مردار کړی بجلو والا کزه وکنی مرداری پریدی که ټلیفون والا وکنی مرداری پریدی که سوی گیس والا وکنی مرداری پریدی که کمیټای والا وکنی مرداری پریدی و د خدای په قهر و وای فند نشتا د چا مور فند خو به دې ملک ته ټینګ شي فند به کم ځای فند خو ټول دیوالو پیپل ورس پروگرام کې ورشه د خلکو نستای غوسی اوس دې نظام کې ورشه د خلکو نستای غوسیږي لګیا فند کم ځای نه راشي دا سارم ملکونه خو نه دي چې پکې د تیلو کوی دی او تیل بخرسو فند برازي فندونه خو ټول دوی کې راچی دوی وي اول دې ته خیال وکړه چې یو ټیکه چې ټیکدار ته ملاوي شي یو ټیکه د اورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې دوی د پارا 100% ټیکس دی د اورسیر نواله تر چیف انجینیر پورې نو نیمه پیسې د ټیکې خود اورسیر نه تر چیف پورې تقسیم شي پانی می کې نیمه بټې کډار نو روپای دا روپای کاتانی دوی بیا یاوړي اتانه پاتې شو اتانه کې یو سلورانه بټه کدارم ګټل غواړي په سلورانه بتاله کار څه کوي دا د ملک حال اوس دعا کوي چې خدای پاک امریکا تباہ کړي مونږ تباہ د امریکای د لاسه مونږ غرق د امریکای د لاسه خدای دې امریکا سره د مرګرو تباہ کړي او عرب د جناب محمد رسول الله قوم دے صدام حسین یو مرد آهن خدای پیدا کړی دی د امریکای د پاره یا الله ته املا مضبوطه کې یا الله ته املا مضبوطه کې یا الله د کافر بیړه تباہ کې خدای مسلمان ورته ټیټ سترګې مکه یا الله هغه عذاب په امریکا راولي کم عذابونه دي چې په تیر شو قومونو راوستي خدایا د مسلمان قوم د امام صاحب د قبر او د شیخ عبدالقادر جیلانی د قبر خدایا د دې قابل ندي چې د امریکای بمونه پیروریږي یا الله دا پیرانی پیر صاحب دا پاک ژوند په خاطر د امام ابو حنیفه دا پاک ژوند په خاطر خدای امریکا په خپل کور کې تباہ او برباد کړي چې الله پاک څو وخت کې د انسان د پیدایش اراده وکړه نو ملائکو داغه خلاف کو الله تعالی ته فرمایل چې ته پزمکه باندې بنی آدم ما پیدا کوا
زکه چې هغوی به په دې ځمکه باندې فساد کوي، د یو بل وینې به په ناحقه تویوي. یا الله ستا د عبادت او د تسبیح وغیره د پاره مونږه کافی یو. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك. دې مقام باندې دا سوال واردېده چې دا خبرې د الله او د ملائکو منځ کې څه وخت کې کېدې، نو دغه وخت کې آدم علیہ السلام موجود نه و. نو د سړی په غیر موجودګۍ کې څوک چې د چا بد وای نو دې ته غیبت ویلې شي. نو ملائکو د آدم علیہ السلام په غیر موجودګۍ کې د بنی آدمو غیبت ولې وکړ، حالانکه ملائک چې دي دا معصوم مخلوق دی، دا د ګناه نه پاک مخلوق دی، او غیبت چې دی دا خو ډېر عظیمه ګناه ده. نو ملائکو دا ګناه ولې وکړ؟ دا یو سوال. عزیزانو، دا حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ دا سوال قائم کرے دے او بیا داغی جواب کرے. هغه وی چې دا غیبت نو، دا یو رائے و د ملائکو چې یا الله مونږ تا سره برای راست تعلق دی، ستا انوار او تجلیات هر وخت ګورو، نو مونږ نه تصورم د یو غلطۍ نشي کېدی. بنی آدم چې ته پیدا کې نو ستا او داغي په منځ کې به حجاب وي، نو هغوی به تا ګوري نه، نو چې تا نه ګوري نو بیا به په هیڅ ګناه باندې هم صرفه نه کوي، قتل بم کوي او زنا بم کوي او غلا بم کوي او دا بم. اللہ پاک ورته فرمایل چې انی اعلم ما لا تعلم، زه پوهیږم په هغه څیزونو باندې چې په هغې تاسو نه پوهیږئ. تاسو چې ما ګوره یو غلطي نه کوئ نو دا دومره لوی کمال نه دی. په دې بني آدمو کې به داسې مخلوق وي چې ما به نه ګوري او غلطي به نه کوي. کمال دا دی چې ما نه ګوري او غلطي نه کوي، دا کمال نه دی چې ما ګوري او غلطي نه کوي. تاسو خیال راغلی؟ نو عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا په حقیقت کې غیبت نو، دا یو حکایت ہو چې یا الله سنا چې هغه خلق تا نه ګوري او بیا ټول ازمکا د ګناه مرکز او د ګناه محور شي. دی وجنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ اس لیکي چې په بنی آدمو کې وګورئ، یو لک سلیری زرا پیغمبران علیہم الصلاۃ والسلام اللہ دا ہر قوم پیغمبر دا اغا قوم دا جنس نہ پیدا کرے او دا اغا قوم نے پیدا کرے.
بیا د هغه پیغمبر تاریخ وګوره چې هغه د خپل قوم سره څه کړي دي، قوم د پاره یې څه کړي دي، او د الله د مرضا او دغه د رضا د پاره یې څه کړي. اسی بطور نمونه ذکریا علیہ السلام قوم نا منډې کړې او قوم ورپسې و چې راویني سي او مړې کړي. د چې منډې کې نو د یو ونې نه پناه وغوښته او ونې ته وویل چې ماله پناه راکړه، نو ونه داسې شق شوه او دی پکې ورننوته، ونه بیا یو ځای شوه. د قوم یې څه چل وکړو چې د ونې په دې منځ یې اره کېښوه، چاره یې کوي منځ کې چې دوه نیمه شي. الله پاک په دې ونه کې وویل ذکریا علیہ السلام ته چې تا پناه د ونې نه وغوښته، په کار داو چې ما نه دې پناه غوښته، تا ونې نه پناه وغوښته، اوس به غږ نه کوي. که دې غږ وکړو دوی به دې ارکوي، ته به په منځ دوه شي. که دې غږ وکړو نو د پیغمبرۍ د لیست نه به دې نامه وباسه. ذکریا علیہ السلام غږ نه کړو، اره پې ورله په دې خېټه او ونې سره یې اره کړو او دوه نیمه یې کړو. تاسو خیال را چې تا ته په کار دا نه و چې تا ونې ته وویلې چې ماله پناه را، زما په موجودګۍ کې ته پناه د بل چا نه څنګه غواړې؟ ګوره یوسف علیہ السلام هم ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر، زلیخی په جیل کې اچولې دی او د خوبونو په تعبیر ډېر ښه پیدا. یو سړی خوب لیدلی او دته یې ووې، ده ورته ووی چې د دې خوب تعبیر دا دی چې ته به وځې د جیل نه او د بادشاه په ډیوټۍ کې به ولګې. آرډر ورپسې راغی چې ته رها شوې د جیل نه او د بادشاه ډیوټۍ کې به لګې. یوسف علیہ السلام ورته ووی دې هلک ته چې د بادشاه ډیوټۍ ته ورشي نو لږ زما شپارس ورته وکړه چې داسې یو هلک په جیل کې پروت دی، کمام د جیل نه وباسي. الله ته دا خبره هم خوښه نه شوه. یوسف علیہ السلام ته ووی چې زما په موجودګۍ کې تا دغه قیدی په خوله بادشاه ته شپارس ولې وکړو؟ نو بادشاه آرډر وکړو چې دا هلک چې کوم یوسف په جیل کې دی دا 12 کاله نور قید شو. 12 کاله قید. نو عزیزانو عرض میں داو چې د پیغمبرانو دومره غوندې ادا خدای پاک ور سره برعکس دا کړی دي چې زما په موجودګۍ کې ته د غیر الله نه امداد ولې غواړې او زما په موجودګۍ کې د غیر الله ته شپارس ولې کوې؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، کم شی چې زمون په حق کې نیکی ده آدم مقربینو په حق کې ګناه ده. مونږ که چا د پاره شپارس وکړو چې لکه د دې غریب سړي دا کار دی ولې وکړه نو دا مونږ د پاره نیکی ده، په دې مونږ له اجر به ملاویږي. لیکن که پیغمبر چاته وي چې د پاره دا کار وکړه دا د هغې په حق کې ګناه ده، ځکه چې د هغه برای راست رابطه د خدای سره ده او برای راست تعلق چې دی هغه د خدای سره. نو عزیزانو عرض میں داو چې ملائک په خپل زعم کې دا غیبت کوون کې نو د دې خپل خیال داو چې ګوره نیکی به جوړ هغه خلق کوي چې د چا برای راست خدای سره رابطه او برای راست خدای ګوري او هغه سره تعلق.
بل یو سوال دی چې آدم علیہ السلام ته چې حکم د ملائکو شوی او چې سجده ورته وکړي، دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته او که د اسمانونو ملائکو ته؟ نو عبدالعزیز دباغ رحمت الله علیه لیکلی دي چې دا حکم صرف د ځمکې ملائکو ته و، ځکه چې د خلیفہ په ځمکه خدای پاک جوړ کړی و، د خلیفہ د اسمانونو نو، نو خلیفہ د ځمکې و، لہذا کم ملک چې په ځمکه اوسېدو نو هغې ته حکم وشو چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ. او په دغه وخت کې شیطان هم په دغه ځمکه کې د ملائکو کې موجود او نه موجود دا د معلم الملکوت د ملائکو استاد د شپږ لکه کاله د خدای عبادت کړي، شپږ لکه کاله په دې ځمکه داسې ځای نه و پاتې چې د په خدای ته سجده نه ولګول. نو چې ملائکو ته حکم وشو چې تاسو آدم علیہ السلام ته سجده وکړئ، ټول ملائک په سجده پرېوت، دی ولاړ پاتې شو، دو نکړه چې وې نکړه. الله تی تپوس کوي چې ما منعک الله تسجد اذ امرتک، ما چې تا ته حکم وکړو چې ته سجده وکړه نو ته ولې ونکړه؟ ولې؟ نو دی ورته وایي چې قال انا زه خیر منه، زه د آدم نه بهتر، خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه د اور نه پیدا یم چې یو پاک شی دی او دی د خټې نه پیدا دی، زه دته سجده ولې وکړم؟ انا دا انا ټکی وي، انا ټکی دومره خطرناک دی چې د سړي دین او دنیا دواړه رسوا کړي. نور که په څه پوهېږئ که نه پوهېږئ، خو دومره به پوهېږئ چې په 43 کاله د پاکستان کې هر حکومت چې راغلی دی نو هغه انا ټکی ویلی چې زه به دا وکړم. نو یو حکومت په سړیتوب د دې پاکستان نه کوز شوی نه دی، یو ټول خدای داسې ذلیل کړي دي او داسې رسوا کړي دي او داسې شرمولی دي چې دنیا ته ښودلی دي چې دا وګورئ دا رسوا د زمانې دا موجوده حکومت. دویم مونږ بداو یو پکې تقریر کولو چې رنگونه هم خړ دي، زه تاسو ته سور ټیپر په شان سور وکړو. نو انجام ګورئ، نن هغه خلق چې چا پرون د دې حکومت په تسپو مدې ویلي، نن هغه خلق ورپسې کنځلې کوي. دغه وجه څه ده چې دې حکومت انا ټکی کړی دی چې زه به دا وکړم. نو انا ټکی شیطان کړو، الله ورته وایي چې فخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين. تا انا ولې وې؟ انا خو صرف
د خدای شان دی او داغه ذات ته او داغه طاقت ته چې هغه وایي چې انا یا الکبریاء ردائی اللہ وی کبریائیت زما صدر دے بلم سوکشتا چه زما پا مخ کی غرور کی تکبرو کی زان تا ہوئی چه زم چه شیما بل سوکشتا لا بل سوکشتا کله نه چې خدای دا دنیا پیدا کړي ځینې ملائکې ودرولي او هغه ته ویلي دي چې تاسو وایئ چې لا په دې لام باندې د احمد را کاږي لا نو چې د کروڑونه کال وشو چې هغه ملائکې پیدا دي او په دې لام د احمد راخلې ده لا دا به د قیامت تر ورځې پورې دا لا مدرا کوي نو د قیامت په ورځ چې الله عدل شروع کی نو ملائکې به ورته مخامخ راشي وي بچي الا الله لا معنا هیڅ نشته سشتا نو قیامت کې ورته چې الا الله مگر کشتا نو دغه ذات دی په علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه دي او هیڅ نشته تاسو مونږ هیڅ ولی او کم شی به چې سبا عدم کیږي نو هغه نن تصور د عدم جایز دی یو سړی به سبا یو شی به سبا نه نو کته نن وای چې نشته نو دا جایز دی نو کل من علیها فان دا یو قانون دی کل من علیها فان سچ تاسو ګورئ دا به فناش باقی بچي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام صرف ستاد پروردگار ذات به باقی نورر څه په فناش